درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. د افغانستان د وروستیو تحولاتو په هکله د سیاسي چارو شنونکي او د پاکستان پخوانی سناتور ښاغلي افراسیاب خټک سره په دې موضوع خبرې کوو. خټک صاحب خبرونه ته ستړي مشئ، په خیر راغلی او ورسره به خپله پوښتنه هم مطرح کړم. تاسو د افغانستان چارې له ډېر نږدې څارئ. دغه وروستي تحولات چې دي ستاسو په نظر څه وشول چې د افغانستان حکومت او یا په ټوله کې دا نظام داسې سره زر وپاشل شو؟ مننه تاسو ته او تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بیا داسې عرض کوم چې دا خو افغانستان یو لوی لوبې ښکار شوی دی او دا اوس نن د 40 کالو شو چې دا لوبه روانه ده. نو دا چې افغانستان کې دا جګړه چې دا خو 40 کالو شو، د اوس تازه کیسه چې دی دا خو داسې ښکاري چې خپله د لوی طاقتونو په سیاستونو کې تغییر راغلی او ستراتیژیانو کې تغییر راغلی او داسې ښکاري چې امریکا هم غوښتل چې په شکل د اشکالو طالبان په افغانستان په دولتي سیستم کې پیچکاري کړي، ځکه چې هغوی چین سره مسلې لري او د چین چې کوم نوې پروژې دي دا د کمربند او د لارو د کاریدورونو تجارتي کاریدورونو چې جوړوي د دې مخنیوي هغوی کول غواړي. او پاکستان خو پخوانی هغه د استراتیژیکي ژورتیا لټونکي دی په افغانستان کې او طالبان چې هغه وسیله ده د دغه استراتیژیک ژورتیا ترلاسه کولو لپاره. دا په شپږ نوي کې چې د تللیو نو دغه اهداف د لپاره تللیو او اوس بیا هم دغه اهداف د لپاره تللی دي. افغانستان چې ډیر اتکال لرله په امریکا باندې، د هغې په کومکونو باندې، نو د امریکای استراتیژي کې چې تغییر راغی هغې د دوحه معاهده چې وکړه هغه کې څرګنده وه چې هغوی افغانستان کې دولت چې دی هغه دولت او حکومت چې دی هغه نه پیژني، هغې بهر وایستل هغې نه او طالبانو ته یو قسم ته مشروعیت هم ورکړو او یو قسم ته سیاسي رسمیت هم ورکړو، هغې ته ګرځېدو امکانات هم برابر کړو. نو په داسې حال کې چې طالبان هیڅ سیاسي برنامه نه لري، هغې ته ټوپک والا دي، خو دا ده چې خارجي طاقتونو ورته حالات دې ته برابر کړو چې افغانستان اشغال کړي. خو اشغال خو په دې معنی نه دی چې افغانستان هغوی سره شوی دی، ځکه چې افغانستان خلک چې دي یعنی 15 میلیونه زیات خلک چې دي هغوی تصمیم چېرته د هغې نه چا پوښتنه نه کړې ده. په راتلونکي کې د چین نقش څه آیا چین به اوس یو نقش ولري که د هغې به یو رقم مخه ونیول شي؟ تاسو چې لکه یادونه وکړه چې دا کومې لارې دي یا کوم لارو څخه تېرېدل دي. نه، چین هم تلاش کوي د پاکستان په ذریعه باندې چې طالبانو سره اړیکې خپلې روغې وساتي او غواړي چې هغوی هم پر خپل پروژو کې افغانستان شامل کړي. زما په خیال کې 7 هیوادونه دي چې طالبانو سره یعنی رابطې ساتلي، تماسونه ساتلي دي، په داسې حال کې چې په رسمیت پیژندلي نه دي خو کلک ارتباطونه ساتلي. پاکستان اول دی، بیا ورپسې امریکا ده، بیا برطانیه ده، بیا روس دی، بیا چین دی، بیا ایران دی، بیا قطر دی. دا 7 هیوادونه داسې دي. ترکیه اوس لټون کوي خو د 7 هیوادونو چې دي اوس په تماس کې دي، خو دوی کې هر چا خپلې برنامې دي. یعنی ما تاسو ته وکړو چې چین غواړي چې پاکستان له لارې طالبان یو قسم دی ته قناعت ورکړي چې هغوی د چین د پروژو کې شامل شي. برطانیه او امریکا غواړي چې د چین د برنامه مخه په طالبانو باندې ونیسي. روس او ایران یو ځای کېږي، هغوی چې په سوریه کې څه زده کړې ده، په شرق میانه کې کومه زده کړه کړې ده هغه په کار راچي او غواړي چې دغه د توندلارې چې دي چې غرب د لاس نه واخلي او د غرب خلاف استفاده تر وکړي. نو دا د یو قسم ته هغه ورته زمونږ د اردو ژبه کې د فارسي نه یو اصطلاح راغلی ده، ګرګ آشتي ورته وایي، یعنی دا د لیوان منځ کې امن چې نو دا ټول ابرقدرتونه د لیوانو غوندې یو بل تغله دي. خو مشکل دا دی چې جنګ یې د افغانانو په خوره جوړ کړی دی، اور چې کوم ځای بل دی هغه د افغانانو خوره ده. دوی که خپلو کې هر څه کوي دا هغوی خپل کار دی، خو متاسفانه چې کوم ځای کې دنیا کې شخړې جوړې شي جنګ راوړي دلته زموږ کور ته. تاسو پاکستان یادونه وکړه. پاکستان یو طرفه وایي چې موږ په طالبانو نفوذ نه لرو او له بل اړخه بیا وایي چې باید په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ شي. په دې ټکي ټینګار کوي. له دې نه مقصد څه دی؟ هر ځای چې پاکستان خو چې کله کریډیټ اخلي نو وایي چې موږ طالبان راوستل امریکای سره مذاکرات وته، او چې کله بیا ورته وایي سړی چې دا طالبان ولې داسې کار کوي موږ خو په نفوذ نه لرو. نو دا خو دا یعنی دورنګي متاسفانه د پاکستان په سیاست کې 40 کاله نه پاتې شوی ده چې هغوی همیشه دا خبرې رد کړي دي چې موږ د جنګ کې لاس لرو، خو بیا وروسته کریډیټ اخلي سینې ډبوي چې دا جنګ موږ کړی. اوس هم دا پاکستان میډیا وګورئ، حکومت وګورئ، ټوله ورځ دی یو قسم د
تجلیل کړي طالبانو کابل ته نوتل او هغه باندې یو قسم ته ویاړ وکړي چې دا خپل ګټه وبلله. بل خبره ده چې خو متاسفانه نورو قوتونو حتی امریکای هم دغه دوه مقیزه لوبه کړې ده، لکه چې ما اوس وکړو دا اوس پیخي د هغه د استراتیژي نه بغیر نشوي کېده د دومره شیونو طالبان لاس ولویدل د دومره کیسې وشوي نو او دا چې کوم امریکای سره معاهده کړې حتی په هغه عمل نه کړی، قسم هغه ډیره خرابه معاهده و چې طالبانو ته مشروعیت ورکړی دی مګر په هغه عمل نه روان. دا ملل متحد وایي چې القاعده په افغانستان کې پورا تعداد کې موجوده ده، نور سازمانونه موجود دي ترهګرو سازمانونه، مګر دا چې امریکایانو په دې وګ نه دي ګرولای چې دا سره باندې مطلب دا خو ټول غواړي متاسفانه چې دا کار وشي. خټک صاحب د تر دې مخکې هم طالبانو په افغانستان واکمني کړې ده، دا ځل هغه د یو ټول شموله حکومت خبره کوي. آیا طالبان به وتوانیږي چې د یو حکومت جوړ کړي چې ټول اړخونه پکې شامل وي؟ اصلا کوم ګورو طالبانو کې بس یوازې تغییر دا راغلی دی چې د ځل تلاش کوي چې میډیا سره مناسبات ساتي او د خبرو کې چې میډیا کې یو قسم ته کوشش واخلي، مګر په خو نه علاوه نور د یعنی عمل کې مګر طالبان دي او که تاسو وګورئ نو چې کندهار کې غزنی کې او نور ځایونو کې وجلم کړی دي، هرات کې وجل کړی دي او اوس یعنی تاسو وګورئ یعنی اول اعلان دا چې موسیقي بنده ده، ملي بیرغ کې کوس کړو، نور د کارونه چې کوم شپږ نوي کې د لپاره دوی تللیو چې الته کې د افغانانو خپل هویت رنګ کی د افغانستان خپلواکي یو خدای چې افغانستان یو قسم ته د پاکستان تحت الحمایه سیمه وګرځي، یعنی په عمل کې ځکه چې تاسو ګورئ چې موین قریشي د شاه محمود قریشي لاړو مرکزی اسیا ته لکه د افغانستان وزارت خارجه د پلاس کې وي د ځان ته د حق ورکړي چې افغانستان په هغه باندې د نمائندګۍ د خبرې وکړي، نو دا ډېر یو قسم ته یو نوې جنجال شروع کیږي. زما په خیال کې حل نه دی، دا یو قسم ته نوې سور جنگ دی او تو جنگ شکل اختیاري خدای مکه خو دی خبر خطر دی پرونم چې تاسو یاد شي شوروي او امریکای منځ کې چې شخړه و نو سیاسي انقلاب په امریکا په اروپا کې مګر تو جنگ بیا زمون په خاورو دې ځلته د شخړه د روس او د چین او د امریکای ترمنځ ده خدا دې چې یعنی تاو به موږ ته راځي چې جنگ دلته راوړي ځکه چې دلته کې ترهګری ده، دلته کې ټول سختارونه ترهګری موجود دي، بشري قوت موجود دی، ایدئولوژیګان موجود دي او تجربه کار ترهګر دلته موجود دي، لہذا دا جنگ دی دلته راوړي او لګي پیسې به دغه لګي نور وینه بم دغه کیږي. امریکایانو خو تاسو ګورئ کنه کوای وېستلې خو وایي چې موږ د اسمان نه بجنګ کوو، مطلب دا چې دی به نو وجل کیږي خو نور خلک خو وجري کنه. نو دا یو مشکل صورتحال دی. غټه خبره ده چې زموږ سیمه په کار ده چې د سولې سیمه شي، په کار ده چې د افغانستان ګاونډي ودونه پاکستان، ایران او دا نور چې دي د خپل سیاستونه بدل کی او دنیا ته وایي چې تاسو خپل خیال کوي چې هر څه کوي که جنگ کوي که سوله کوي، مګر دا ولې زموږ کور ته دا اور ولې راوړي. خټک صاحب لبړل ډیر افغان یو شمېر سیاستوال د څو ورځې راځي په اسلام آباد کې دي او د پاکستان د لوړپوړو چارواکو سره هم لیدلې دي. پاکستان له دې اړخه څه ترلاسه کول غواړي؟ دا تشبونم ټول شموله حکومت خبرې روانې دي، خو د خپل بیا یو قسم ته دا ټول لوبه افشا کوي بربندوي. وګورئ چې پاکستان لاس نه لري نو دلته خلک ولې کې نه ولې دي 1992 کې دوی د مجاهدینو حکومت پاکستان کې جوړ کړو او هغه لاړو افغانستان کې هغه ناکام شو، نو بیا چې کوم اسلام آباد کې حکومت جوړ شي او رالته ولېږل شي نو هغه په سال ته اعتبار ولري. خدا دې چې دوی په لوی لاس دانته د حق ورکړي چې مداخله وکړي او حکومتونه جوړول کوي، حتی حکومت سازي چې لدې ځای یو قسم ته کنټرول کړي.